له افغانستانه وتل امریکا د ځینو نظامی توکو تولید کم کړی دی. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. امریکا له افغانستانه تر وتلو وروسته د جنگي وسایلو په تولید کې کموالی راوستی دی. امریکایي رسنۍ وایي وروسته له هغه چې امریکا له افغانستانه ووتله نو د ځینو ځانګړو چورلکو او وسلو تولید یې کم کړی دی او د راتلونکي او روان کال په بودیجه کې لا هم لا ډیر وسلو تولید ته ځای نه دی ورکړی. سرچینه‌کاږي په دې کې تر ډیره هغه چورلکې شامل دي چې په افغانستان کې به د ځانګړو عملیاتو لپاره کارول کېدې چې اوس یې له قراردادي کمپنیو سره ځینې قراردادونه لغوه شوي او یا د تولید شمیرې کې د پام وړ کموالی شوی دی. بلخوا امریکایي دفاعي چارواکي بیا وایي دوی لا هم د نظامي برخې ډیرې پیاوړتیا ته اړتیا لري ځکه په اروپا کې روسي یرغلیز حالت غوره کړی دی او په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخ دي.